یو ملک څنګه دیوالیه شي او چې کله د ملک دیوالیه شي نو په دمانه د دې اثرات سي او دا وجوهات سي چې د ملک چې کوم نه د غیر وجنه دیوالیه شي نو ګوري ډیفینیشن او تعریف خدا سره کنه چې کله یو ملک اکونومیکلی دومره کمزور شي او خراب شي چې د خپل قرضې نشي واپس کوله پاغي باندې کوم سود دی نشي واپس کوله دې ته بیا دیوالیه وای نو اوس ګوري د وجوهات سړي اخر دا یو ملک لکه ولې دیوالیه شي نو وجوهات د دې کنه چې لکه اوس د یو ملک ته دغه تجارت ته خسارې تجارت ته هر کال ورته په تجارت کې چې نقصان کیږي لکه چې پاکستان ته تقریبا 15 کالونه هر کال سالانه 30 ارب ډالر په تجارت کې نقصان دی نو دا 30 ارب ډالر چې کوم خساره ده نو پاکستان به دا رقم ځای نه پوره کوي نو دا اکثر د ذکر کوي چې دوی بیا نه قرضې راخلي یا په خلکو باندې ټیکسونه ډیر لګي دا په اخر تر کومه پوری داسي چلیږي یو وخت داسي راشي چې پاکستان د دکې تجارتي خسارې د پوره کولو لپاره خپل چې سټیټ بانک کې کمی پیسې پرتی نه بیا خرج کوي نو سټیټ بانک سره چې کوم پیسې پرتی هغه د زر مبادله ذخایر وای مونږ به یو ویډیو کړی را نو زر مبادله ذخایر چې کوم دی یو وخت کې بالکل ختم شي یا ختمېدو تر نږدې شي نو چې دا بالکل غلا ختم شي نو ملک دیوالیه شي نو ریزن چې کوم دی نه تجارتي خسارې د وجنه د بجټ ته خسارې د وجنه اسانه خبره را چې یو ملک اخراجات د غیب آمدن باندې سیوا دي او هر کال چې کوم ملک خساره کې دی یو ورځ خو به داسې راځي کنه چې دی به بالکل ډیفالت شي اثرات یې سي چې کله یو ملک دیوالیه شي نو بیا څه چلو شي دغه ملک انټرنیشنل چې کوم ارګنایزیشن دی IMF او ورلد بانک دوی ولا کریډټ ریټینګ کم کی او چې کریډټ ریټینګ کم کی دوی ولا بیا نور قرضې نه ورکړي نو اوس هغه خو اسیم چې کم دی نه په داسې حل کې دی چې پیسې نشته او بل طرف ته چې دوی ولا نور قرضې نه ورکړي نه د ملک وا سکی څنګه بچلېږي نظام شي دا اندرونی قرضو د وجه نه وي دی ولیا کېدو چانسز زکه کمی چې اندرونی قرضې چې دوی راغستي نه خپل کرنسي کې راغستي نو اخو دوی خپل کرنسي بچاپ کی سیوا بچاپ کی ان دوی له ور کی اگر چې خپل کرنسي د سیوا چاپ کولو ځان لږ کم د ساید افیکټس دی هغه نو مرګ ته څه فائدہ نه کیږي خو دا څه کیدی چې دوی چاپ کی اوس بیرونی چې کوم قرضه ده نه هغه ډالرو کې دا نه به څنګه پوره کې هغه ډالر یا ول اخلي کنه نو هغه کې د دیولې کې دوه چانسز نو چې کله کریډټ ریټینګ ولا کم کی نو دغه ارګنایزیشنز بیا دی ملک لا قرضه نه ور کوي نور چې نور قرضه ولا نه ور کوي ګوري صفه خبره د غریب له سو قرضه ور کوي وې د کم ځای نه بیره واپس را کوي نو چې کله یو ملک بینکرپټ شي نه داسې حد تر ورسي چې د مکمل غریب شي نه د بیا نور ملکونه قرضې نه ور کوي نو چې قرضې نه ور کوي نو بیا خو بیا ورځ داسې راځي چې د خوراک په لپاره بډوډای هم نه نه دا یغه اثرات چې دا ډیر زیات تباکون دي خطرناک دي په دغه دور کې چې کوم د ملک خانه جنگي جوړې دي شي بغاوت هم راتلی شي نو دا یغه اثرات دي اوس په دنیا کې څوک په موجوده د لږ وخت چې کم تیر شوی نه ماضي د کم ملک پکې دیوالیه شوی دی د ارجنټاین وایي چې کوم دی نو په ماضي قریب کې دوه پیرې ته دیوالیه شوی دی آیا پاکستان هم چېرته دیوالیه شوی دی د پاکستان نه دی دیوالیه شوی خو د 98 د اټمي دماکو نه پس چې کله د پاکستان اکانومي اسې هم د نواز شریف د بېنظیر بټو د نیګیټیو پالیټکس د وجې نه خراب وه چې کله د دماکو نه پس پابندۍ ولګېدې نو اکانومي نور هم خرابه شوه نو دغه وخت کې پاکستان ډیفالټ شوی نه دیوالیه شوی نو خو دیوالیه کېدو د نږدې شوی لکه موږ دا ویلی شو چې داسې نیمګړې غونډه کې دیوالیه شوی او جزوي دیوالیه شوی